السلام علیکم. امید دی چې ښه به اوسئ. په تېره ویډیو کې موږ خبرې کړې وي په ډیټا ټایپ او ویریبلز. په نن ویډیو کې به موږ عملاً شروع کوو چې څنګه کولی شو یو سمپل پروګرام ولیکو، څنګه آوټپټ او انپټ. نو په دې ټولو کېدای شي دا ویډیو په 2 پارټس کې کېدای شي یو وي، خو تاسو ته به نن چې کوم موږ بیسکس انپټ او آوټپټ ویریبل څنګه جوړیږي نن وروسته به زموږ عملاً ویډیو پریکټیکل ویډیو شروع کېږي. تر ټولو مخکې د پریکټیکل کار کولو لپاره تاسو ضرورت لرئ یو آی ډي ته. اوس آی ډي چې شته دا انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ ویل کېږي. دا موږ سره چې دی په مختلف ډولونه دي. وی اس کوډ چې دا موږ سره یو آی ډي ده، ځینې خلک ورته کوډ ایډیټر هم وایي. موږ سره چې دی د سی پلس پلس لپاره چې خاص ده او کوم چې موږ د کورس کې هم استعمالو هغه موږ سره دغه تاسو زما په سکرین دلته ګورئ موږ سره ډیب سی پلس پلس ته. ولې دا موږ انتخاب کړه؟ همدا خو ډېر آوټ ډیټډ او ډېر پخوانی ده. یوازینۍ وجه چې دا موږ انتخاب کړی دی کې انټلیسس نه دی او بګینر فرینډلی ده. یعنی دا د هغه څوک چې نوی پروګرامینګ ته راځي یا پروګرامینګ شروع کوي زده کړي د هغه لپاره بهترین دی. ولې دې کې ستاسو پریکټس ډېر ښه کېږي. که تاسو نور ایډوانس وی اس کوډ شو داسې نور کوډ ایډیټر یا آی ډي استعمالوئ یا تاسو ته کوډ تاسو یو نقطه یو لیټر لیکئ تاسو ټول کوډ لاین درکوي نو هغه ستاسو ښه کوډینګ یا پروګرامینګ هغه بیسک بنیادي چې کوم شیان دي هغه هم نه زده کېږي. نو دې لپاره موږ ډیو انتخاب کړه. ښه تر ټولو مخکې به موږ تاسو انسټالیشن ډېر اسان دی. تاسو که نه پوهېږئ نو ډېر ایزي دی. ګوګل یا کروم ته لاړ شئ، هلته ولیکئ ډیپ سی پلس پلس، تاسو ته به یې درکړي او ډاونلوډ یې کوئ انسټال یې کړئ. که بیا هم چاته مشکل وي وړاندې کامنټ سیکشن کې تاسو کامنټ وکړئ، موږ به یو ویډیو اپلوډ کړو، خو زما په نظر ضرورت به ورته نه وي. ښه موږ به ډیپ ته راوشو او ډیپ به خلاص کړو. ډیپ کې دغه تاسو چې کوم ګورئ دا ډیپ دی او دلته به موږ چې لیکو دې ځای کې دې ساحه کې به موږ چې لیکو کوډ به لیکو. دا زموږ هغه د کوډ ځای دی. 1 by 1 وخت تېرېدو سره تاسو دې انوایرمنټ سره بلد شئ. دومره سخت نه دی او دومره کوم مشکل نه دی. او ښه موږ چې یو سی پروګرام لیکو، یو سمپل پروګرام سټرکچر په سی پلس پلس کې څنګه دی تر ټولو مخکې هغې ته راځو. تر ټولو مخکې تاسو سی پلس پلس پروګرام شروع کوئ تاسو باید چې ولیکئ؟ تاسو باید ولیکئ هاش ټیګ انکلود، بیا به ورکئ انګل بریکټس به ورکئ، وبه لیکئ آی او سټریم به ولیکئ. دا چې مو ولیکلو بیا به ولیکئ یوزینګ نیم سپیس، بیا به ولیکئ اس ټي ډي، د هغې نه بعد به انټر پرس کوئ، بیا به ولیکئ انټ مین، دې نه به پرنتسس ورکئ، بیا به چې دی تاسو کرلی براکټس ورکئ. ښه اوس به تاسو سره یو پوښتنه وي چې د هاش ټیګ انکلود څه شی دی، یوزینګ نیم سپیس اس ټي ډي څه شی دی، انټ مین څه شی دی. دغه یادوم دا هاش ټیګ انکلود څه شی دی، دغه یوزینګ نیم سپیس اس ټي ډي څه شی دی، دا څه شي ته وایي او دا څه لپاره موږ دلته ولیکله دي، مطلب غرض او هدف څه شی دی. د اوس لپاره دا اګنور کړئ. په لنډه ته ووایم دا چې دی یو لایبرري ده او یو سټریم چې موږ ته انپټ سټنډرډ انپټ او آوټپټ آبجیکټس یې موږ ته وړاندې کوي. اسانتیا بره اوس لپاره دا اګنور کړئ. دا چې کله موږ فنکشن ته ورسېږو یا زموږ ایډوانس ویډیوګانې راشي هلته موږ کار کوو. دغه لاین یوزینګ نیم سپیس هم اوس تاسو بیسک لیول دی، اوس لپاره دا هم اګنور کړئ. انټ مین دا کرلی بریکټ چې ما ولیکله تاسو به ټول کوډ سټیټمنټ همدې ځای کې لیکئ. ستاسو به ټول کوډ چېرته لیکل کېږي؟ دلته به لیکېږي. تاسو نور د پورته برخو سره اوس فلحال لپاره کار مه لیکئ. دا ایز اټ از چې کوئ په یاد وساتئ چې زما به زه به اول چې کله سی پلس پلس پروګرام زه لیکم زه به لیکم هاش ټیګ انکلود آی او سټریم، بیا به لیکم یوزینګ نیم سپیس اس ټي ډیز، بیا به مین فنکشن چې کوم انټ مین دی پرنتسس به ورکم، بیا به کرلی بریکټس ورکم، دې ته به ټیم او زما به ټول چې کوم کوډ دی، کوم لاجک دی، کوم منطق دی، کوم کالکولیشنز دي، کوم پرابلم سالوینګ دی، به ټول زه چېرته کوم د دې کرلی بریکټ دننه به یې کوم. اوس لپاره هم دومره زده کوئ. ښه لومړی موږ راځو چې څنګه زه کولی شم یو میسج پرنټ کړم چېرته په کانسول یا په سکرین باندې.
د دین هر یو پروګرام اولنې د هر یو پروګرامر اولنې پروګرام همداوي چې موږ څنګه کولای شو ډسپلی کو یو میسج په کنسول یا سکرین باندې. نو دې لپاره موږ سی پلس پلس موږ ته چه کوي ځینې خلک فنکشن هم وایي خو دا فنکشن نه ده په سی پلس پلس کې دا اوبجیکټ اوس اوبجیکټ چې دی ایڈوانس کورسز کې به دا کور کېږي اوس لپاره یې صرف همداسې یاد کړئ. تاسو به وایئ چې دا څنګه اره یو خبره کوي چې ایډوانس کورس کې به دا کوئ چې ایډوانس کورس کې به دا کوئ شي سمدستي ولې راته نه وایي. ګورئ د دې دا خبرې ځینې تاسو ایز اټ از زده کوئ. کله چې زموږ لیول یو څه ښه شو تاسو بیسک پروګرام لیکل زده کړل نو بیا به دا مونږ په ډیټیل سره زده کوو. تاسو ته ویلو چې ویریبل اوس زده کوئ هغه د نن ورځ راوستله مونږ یې عملاً اوس کارو. نو زه ته زه وایم چې اوبجیکټ دی سی اوټ چې دی ما سره یو اوبجیکټ دی پری ډیفاین اوبجیکټ دی چېرته چې پروت دی په هیش ټیګ انکلوډ ایو سټریم لایبرري کې پروت دی. اوس لپاره هم دومره زده کوئ. صحیح شو؟ ښه نو دا مزر څنګه لیکل کېږي زه غواړم په سکرین باندې ډسپلی ورکړم یو میسج تر ټولو اول به ته ولیکي ایس او سی آوټ سی آوټ به ولیکي انګل دې ته چې وایي دې ته وایي انزرشن اپریټر. بیا به ولیکي ډبل کوډ دلته به ولیکي خپل میسج هلو ورډ به دلته ولیکي. بس دا کار ختم شو. که چېرته دا زه رن کم تاسو به په سکرین باندې یو میسج ولیکي چې لیکل شوي به هلو ورډ. دې ته به زه یو نوم ورکړم هلو ورلډ. او موږ سره چې کوم دا سی پلس پلس پروګرام سب کېږي دا په ډاټ چې باندې سی پلس پلس ایکسټنشن لري. ښه زه دا په ډیسکټاپ باندې سیو کړم دا ګوره ماته رن چې وګورئ ډسپلی راکړه هلو ورلډ. نو دومره اسانه اولنې تاسو پروګرامر شئ دومره اسانه هم نه. ښه دا اولنې پروګرام چې موږ ولیکلو او د دې کار چې د دې کارو په سکرین باندې ډسپلی ورکول زما دا میسج د دې به زه یو سکرین شاټ واخلم او لږ به دا موږ چې وکړو لږ به یې تاسو ته زه دلته په دلته که موږ راشو زه به دا ټول واخلم پن اول کرخمات شو هاز ټو انکلود اوس لپاره اګنور کوي نیمز یوزینګ اس ټي ډي دا هم اګنور کوي. دا مین فنکشن دی زما د پروګرام هغه د شروع نقطه شي دا مین فنکشن دغه مین فنکشن نه دی دا زما د پروګرام هغه شروعاتي هغه شروع زما پروګرام چې کله ایگزیکیوټ کیږي هم د دې څخه چې کیږي ایگزیکیوشن سٹارټ کیږي. اولنې پروګرام خو موږ ولیکلو اوس کېدای شي ما سره ملټیپل لاینز غواړم چې په سکرین باندې ډسپلی کړي. زه یو بل سی آوټ واخلم انزرشن اپریټر ایکدم او دلته زه چې لیکم هاو آر یو اوکې دلته به زه ټرمینیټر ورکم. اوس که داسې شته رن کما ما سره دوه لاین شوي دا وکړئ تاسو دواړه په یو لاین کې راغلی دي. تاسو به وایئ چې دلته خو ما لیکلي په بیل لاین کې دی او دا پرنټ شو په سکرین باندې چې په یو لاین کې څه وجه ده. اوس ګورئ یو ستاسو کوډ په ایډیټر کې لیکل دي یا په آی ډي کې لیکل دي یو د هغې آوټپټ دی فرق لري. که چېرته ته غواړې ستا آوټپټ ډسپلی کې هم دا په نیکسټ لاین کې پرنټ شي دوه طریقې دي. یو موږ سره سلیش ان ده چې زه ولیکم سلیش ان دا ما سره اسکیپ سیکونس دی یعنې دا لاین به پرېږدي په بل لاین کې به د دې نه بعد چې کومه لیکنه دغه راځي. یو طریقه خو دا موږ سره د سی نه راپاتې ده. که تاسو ته ما ویلي چې سی دا ته پرمختللی ورژن هم موږ ورته د سی ویلی شو نو دا موږ سره په سی کې مو ډېرو لینګویجو کې دا استعمالیږي چې سلیش ان دا موږ سره دا نور لیکنه چې دې نه باید دي هغه نیکسټ لاین کې چې کوي نیکسټ لاین ته وړي. یو بل موږ سره د سی پلس پلس خاصه طریقه ده چې هغه موږ سره چې ده انډل. زه کولی شم چې د انډل په ذریعه باندې هم زه لیکنه ښکته کوم. دا یو چون سټانډرډ طریقه ده د سی پلس پلس نو دا ریکمنډډ کېږي چې موږ انډل استعمال کړو. زه به انزرشن اپریټر ولګوم او زه به چې ولګوم انډل به ولیکم که زه زه رن کړم نو دا په نیکسټ لاین کې شي پرنټ شي. په تېره ویډیو کې موږ خبرې کړو چې څنګه کولی شو ویریبل موږ جوړ کړو. نو ویریبل جوړول لپاره به چې مهم دي. ګورئ کله چې موږ ویریبل جوړو زه دلته لیکم انټ ایج ما سره مساوي شو چې دیزې پورې به وروسته راځو. اول زه لیکم انټ ایج دا ما سره صرف ویریبل چې شو جوړ شو ډیکلیر شو. انټ ډیټا ټایپ دی
او ایج چې دی آیډنټیفایر دی او دا سیمیکالن چې دا ټرمینیټر دی یعنی دا ما سره چې وشو د دې کرښې په لیکلو سره ما سره یو ویریبل جوړیږي بیا که زه ولیکم چې ایج مساوي کیږي د 18 سره نو اوس دغه ویریبل چې کوم په میموري کې جوړ شو په دغه ډبې کې څو سټور شو 18 سټور شو نو دی پروسې ته څه ویل کېږي انیشلایزیشن ویل کېږي دی پروسس ته اوس څوک تا ته وایي چې زه دی ویریبل کې چې کومه ډیټا پرته ده غواړم په سکرین باندې سره د یو میسج پرنټ کړم او ورته وایم چې یور ایج از څه شی یور ایج از دا څومره چې ده همدا ښه دا به څنګه کوم زه به ولیکم سی آوټ انزرشن اپریټر به کیدم دلته به ولیکم یور ایج از دلته به زه به انزرشن اپریټر کیدم بیا به ولیکم ایج د ویریبل نوم به کیدم که غواړم چې نیکسټ لاین که زه بیا دې نه بعد پرنټ کوم نو زه به یو انډل واخلم که زه چېرته دا اوس رن کم نو ماته به چې یور ایج از 18 را به شو دا به لږ معمولي ډرایو رن کو اولنی پروګرام دی دا به ډرایو رن کو زه به دې یو سکرین شاټ واخلم او دا به زه تاسو ته دلته ډرایو رن کړم صحیح ده ښه ګورئ د اوس لپاره خو دغه دوه کرښې چې کوم موږ سره دي دا اګنور کوئ صحیح شوه زمونږ مین کوډ هم دې نه شروع کیږي ښه دې کرښې ته راځو دننه په سیسټم کې چې کیږي کله چې ته ولیکې انټ ایج ګورئ کله چې موږ غواړو په میموري کې یو ځای ونیسو د پروګرام کې نو کله چې زه غواړم فرض مثال رحیم زموږ کاکا دی زه کاکا ته وایم کاکا صاحب ماله سپیس پکار دی نو رحیم کاکا تا ته بیرته څه وایي تا ته وایي زه یو څو شرطه لرم وایي ته ورته بیا ته څه شرطه لري هغه تا ته وایي چې ته مانه سپیس غواړي زه یو څو پوښتنې لرم دا به راته جوابې او ورته صحیح ده اول ته مشخص کړه چې د کوم ډیټا لپاره ته غواړې دغه سپیس خاص کړي یا الوکیټ کړي نو ته به ورته اول ډیټا ټایپ مشخص کړي دا انټ موږ سره چې دی موږ سره ډیټا ټایپ دی اول به ورته ته ډیټا ټایپ مشخص کړي بیا تا ته وایي چې دغه سپیس تا در کوم هغې له یو نوم ورکړه تر څو دغه سپیس ورباندې ته وپېژنې نو ته به بیا چې وکړې نیم به ورکړې نو په دې کرښې سره چې شو فرض مثال دا موږ سره ریم دی دلته یو ډبی جوړ شو چې نوم یې چې دی نوم یې دی ایج او ټایپ یې چې دی انټ دی او دې کې بیا دې کرښې هم دومره کار د دې کرښې سره همدومره کار وشو ښه بیا نیکسټ لاین ته چې ما سره کوم میموري کې دا ایج ډبی دی دلته اوس تش پروت دی یا ګاربیج ویلیو پکې پرته ده تش خالي پروت دی یا ګاربیج ویلیو پکې پرته ده دې ته ما په دویم کرښې زه ورته وایم چې ایج مساوي کېږي د څو سره ایج مساوي کېږي د 18 سره یعنی په دې سپیس کې د میموري اوس ما سره څه شو 18 سټور شولو صحیح شوله ښه په دې کرښې سره به څه شوي په دې لاین سره په دې سټیټمنټ سره به څه شوي کله چې دا سټیټمنټ اکزیکیوټ شي ما ته په سکرین اول دا میسج پرنټ شي بیا به د هغه ډبې نه چې کې دا ویلیو راواخلي او سکرین ته به چې کې انزرټ کی یعنی دا ویلیو به اول انزرټ شي کم سی آوټ آبجیکټ او سی آوټ آبجیکټ به چیرته ویوړي ډسپلی ته به ویوړي یعنی د دې پروګرام ما سره دا کارو نو دا ډرای رن شو اول ما سره چې جوړ شو ډیکلیئر شو دا ویریبل جوړ شو میموري الوکیټ شو به پکې ما میموري په دې میموري کې چې ما ته الوکیټ شو د ایچ په نوم باندې کې ما چې وکړل دې کې ما لا سټور کړل به ته ما چې کو په ډسپلی می پرنټ کړلو اوس به یو لږ به لیول موږ دا زده کړه چې په سکرین باندې څنګه موږ یو میسج پرنټ کو بیا د ویریبل ډیټا څنګه پرنټ کو دا ټول وشولو اوس راځو چې موږ د سټنډرډ انپټ چې هغه کیبورډ دی دې نه څنګه کولی شو چې ډیټا واخلو او هغه به په سکرین باندې شی کو پرنټ کو یا استعمال کو دا ویریبل ما اغستی او دلته خو ما دلته چې سټیټیک دا ویلیو ورکړ زه غواړم چې اوس ډاینامیک یعنی رن ټایم کله چې پروګرام رن شي دا مانه ویلیو واخلي دا څنګه کولی شم نو دا په دې ډول کولی شم چې زه به دا کرښه ډیلیټ کړم او ویریبل خو تیار ما جوړ کړی دی زه به دلته ولیکم سی ان فرض مثال دلته یو میسج اول موږ پرنټ کو ما ته وایي چې انټر یور ایج صحیح شو
او دلته به CN. اوس CN چې سیاوټ چې څنګه موږ ته ډسپلی ورکوله زموږ دا میسج به اغوستو په ډسپلی به پرنټ کولو همدا رقم د CN څه کار دی د CN کار دا دی چې دا موږ ته د سټنډرډ انپټ چې کیبورډ د دې نه ډیټا واخلي او هغه موږ ته په ویریبل کې سټور کړي. ښه ګورئ اوس زه دغه ویریبل ته چې کوم په رن ټایم کې به څنګه دا کوم زه به واخلم CN ایکسټراکشن اپریټر به کیدم بیا به د خپل ویریبل نوم ولیکم چې کوم ته زه غواړم ویلیو اساین کم چې هغه ما سره ایج دی ختم همدومره دیټس اټ. که غواړم بې ته چې کومه ویلیو ما کیبورډ کې رن ټایم د کیبورډ په ذریعه رن ټایم کې ورکړې وه هغه بې ته زه چې وکم هغه بې ته چې وکم پرنټ یې کړم نو زه به چې ولیکم سیاوټ به ولیکم انزرشن اپریټر به ولیکم او دلته به لاندې بې ته ولیکم your ډبل کوډ به ولیکم your age is بیا به زه چې ولیکم انزرشن اپریټر به ولیکم او ایج به ولیکم خلاص بس همدومره. دا اولنی ستاسو پروګرام چې تاسو جوړ کړو اولنی نه اوس خو هم 2 3 جوړ کړو. وګورئ ما نه اوس په سکرین یو میسج پرنټ شو ما ته وایي انټر یور ایج که دا زه لږ زوم کړم دلته تاسو وګورئ انټر یور ایج نو زه به دلته ورکړم چې انټر یور ایج زه فرض مثال به زه ورکړم 90 فرض مثال ما ته بیته چې وایي یور ایج از 90 نو موږ چې موږ دا زده کړل چې څنګه کولی شو موږ انپټ واخلو څنګه کولی شو موږ آوټپټ وکړو دا ټول موږ چې کړل زده کړل. اوس به راشو یو سمپل پروګرام به جوړ کړو چې هغه پروګرام موږ سره د کالکولیټ کول دي چې د دوو عاداتو زه به ولیکم هاشټیګ انکلود iostream using namespace std int main parenthesis class دلته به ذکر فرض مثال ما نه یو دوه عادت د کیبورډ لارې په رن ټایم کې واغلی او هغې ما ته چی ښکاره کړي د هغې چې کوم حاصل راوځي سم راوځي هغه ما ته ښکاره کړي. زه به یو ویریبل واخلم انټ A او یو بل ویریبل به واخلم انټ B صحیح شوه. دلته به زه ولیکم سیاوټ دلته به ولیکم انټر نمبرز صحیح شوه. دلته به CN په ذریعه باندې زه اول نمبر انټر کم بیا به B نمبر انټر کم او بیا به چې ولیکم بیا به زه دلته ولیکم چې Cout دلته به بیا زه چې ولیکم چې سم او دلته به زه ولیکم بیرته بیا چې انزرشن اپریټر او دلته به ولیکم A plus B یا کولی شم زه یو سم ویریبل واخلم دلته یو سم ویریبل واخلم انټ سم دلته دا مساوي ونیسم A plus B او دلته زه ولیکم چې څه شی سم نو دا که زه رن کوم ما ته وایي انټر نمبرز نو زه به لس که انټر پریس کوم ما نه بل نمبر هم غواړي او زه ورکړم شل سم ما ته وګورئ 10 رالو. نو دا یو سمپل پروګرام دا به زه تاسو ته لږ ډرای رن کوم کنټرول شفټ وینډوز and then S sorry ها څنګه کار نه کوي ها دینه به زه یو سکرین شاټ واخلم او دا به زه تاسو ته معمولي ټرای رن کوم. ښه دلته موږ راځو کله چې ما ولیکل انټ A درنه چې جوړ شو یو memory space جوړ شو د کوم چې نوم دی A یو بل ما سره په end B دویمه کې خبره شو ما سره B یو memory space جوړ شو چې دا غي نوم چې دی B یو ما سره A جوړ شو یو B بیا ما ته په سکرین شیر راشي دغه میسج براشي چې enter numbers بیا ما لیکل دي CN extraction operator بیا مې لیکل دي A بیا مې لیکل دي extraction operator B یعنی دا به چې وکړي د کیبورډ لارې به زه ویلیو ورکم دا به ورکړي چاته CN object ته اوس لپاره یې کوي چې CN object څه شی دی او دا ویلیو به واخلي چېرته دغې A ویریبل چې دلته به سټور شي دلته ما لس ورکړي دلته به لس راشي بیا ما لیکل دي extraction operator
بیا مې لیکلي دي بي. دا بي چې کومه ویلیو زه غواړم سټور کړم هغه به چېرته لاړ شي؟ هغه بیا دلته راشي. ما شل ورکړي نو هغه به څه شي؟ شل. ښه دا کار وشو، دلته شل راغلل. ښه بیا ما لیکل دي یو بل ویریبل ما جوړ کړو چې د انټ سم په نوم باندې او هغې کې ما لیکلي دي چې A پلس بي. څه معنا؟ A پلس بي یعنې د A چې کومه ویلیو ده او د B چې کومه ویلیو ده دا دواړه چې کا پلس یې کا او بیا چېرته سټور کا؟ په سم کې. نو A پلس B چې موږ وکړو د دې ویلیو به څو شي؟ د دې ویلیو به څه شي؟ 13. د دې ویلیو څه شوه؟ 13. ښه اخره کې بیا ورته ما څه ویلی دي په دې سټیټمنټ کې چې همدغه ریزلټ ما ته بېرته چې کا په سکرین ډسپلی کا.